الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور
وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، طلباء کرام او عوامو مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو او امزورو، دا نن چې مونږ او تاسو د دې نوخار ضلع د دې کوړی سره نږدې او قریب کیسوړي پایان په دې جامع مسجد کې راجمعیو. تاسو ټول ته د دې باعث او سبب واضح او معلوم دی چې دې ځای کې د ډېرې زمانې نه زمونږ دا ورونه مولانا هدایت الله صاحب د هغه سره شریک نور قراء او علما د هغه ورونه ملګري د الله رب العزت د دین خدمت کوي. د دې کلی نارینا زنانا مشران کشران د هغې نه دیني فایدې حاصلوي. سماشومانو بچو قرآن عظیم تکمیل ته رسولی و. په هغې سلسله کې د ماسپښین نه د اجتماع منعقد ده او تاسو د علماو بیانات اورئ. زمون ډېر خوږ درون عزتمن مشر ورور حضرت مولانا مومن گل صاحب مدظله العالی هغه مختصر انداز کې ډېرې قیمتي خبرې عرض کړې. دا ځای هم څه نوی نه دی چې زه پکې نوې مسلې بیان کړم او تاسو به نه یې اورېدلي. مخکې الفاظ تعبیرات هغه به بیا خو مقصد الحمدلله د اشاعت التوحید و سنت د ملګرو د علماو یو دی. زمون د جماعت میشن په دنیا کې څه دی، مقصد څه دی، په څه باندې دا جماعت موږ جوړ کړی دی. یو د یو کلی بل د بل کلی د یو بل سره لکه درونو خوب ژوند تیرو. منشور زمون سو، مقصد زمون سو. نو بس دې کې خو که موږ لږ سوچ وکړو نو د دې نوم نه به موږ ته وضاحت وشي. بعضې خلک نومونه ډېر اوچت کېږي خو کار هغه شان نه وي. د دې جماعت خصوصیت دا دی چې کوم نوم دی نو الحمدلله کار وماره. مقصد څه دی؟ دا ملګري چې راجمع دي محض په دې بنیاد چې په ټولو عقایدو کې بنیادی عقیده چې هغه فرض ده او د ټولو نه اول فرض ده چې هغه د عقیده د توحید د الله پاک د الله د یووالي عقیده
چلا ذاتن او صفتن یکی یو دے حصو کور سرا نہ ذات کی شریک شتا نہ صفاتو کی شتا دا اهم عقیدہ د دې دنیا کې خوراول اشاعت معنا خوراول او دومره خوراول چې د دنیا په ګډ ګډ کې چرته انسان دی چې هغه ته دا پیغام ورسی او په دې پوه شي چې الله ذات او صفاتو کې یکی او دی الله سره هیڅ شریک نشتا او خلق په دې پوه شي چې د توحید ضد څه شی دی نو هغه شرک مشرک سره موحد نشي کېدی د توحید څه ثمره او نتیجه ده د توحید پیدا ده چې کوم سړی موحد دی نو هغه همیشه به جهنمی نه وي کار څومره ګناهګاری د ګناه باول الله معافي وکي او که الله رحم او معافي ونکي نو بیاوم د انسان ته چې د ګناه سزا ملاو شي خو همیشه به جهنمی نه بیا به الله د جهنم نو باسي او جنت ته ویلي او مشرک د پاره چې کله هغه د شرک نه دنیا کې توبه دي استی بالکل معافی نشتا هغه به همیشه جهنمی دا جماعت دی چې د خپل قوم خیرخواهی لټي چې قوم د جهنم د اور نه بچي او د جنت والا جوړ شي هغه عقیده چې پاغي نجات ملاويږي هغه خلق خپل کی او تاسو د ماسپخین نه اورئ چې څومره انبیا دنیا ته راغلي دي دا غي ټول مشنو د الله توحید وما ارسلنا من قبلك من رسول سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون اللہ پاک فرمائی چھے اے زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستان مخی منحیسی رسول ندے لے گلے مگر ہر یو رسول او نبی تا مونگا دا وحی کڑی دا لا الہ الا انا چی بل الہ نشتا بل دا عبادت لائق نشتا بل دا جڑاو دا پریاد لائق نشتا بل دا مدد کولو لائق نشتا بل دا تکلیف لرے کولو والا نشتے یو زیم اللہ و یواز زما عبادتو کئی داد وحدانیت وہی اللہ پاک ہر یو نبی تکڑے دا آغا مسئلہ چٹول پیغمبران پاغی متفق دی تمام اسمانی کتابونا پاغی متفق دی آغا مسئلہ صدا آغا دا اللہ دا وحدانیت دا اوس نا پویا خلق وی وی دی نوی نوی مسئلے شروع کری دا اوس نوی دا اللہ اللہ یا اہل الكتاب تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله سمر صفا خبری
یا اہل الکتاب، اے د کتاب والو، کتاب جنس دے ټولو کتابونو والو ته دعوت دے. اے یہودو چې تاسو اهل کتاب ځان ته وایئ، اے نسواراو چې تاسو اهل کتاب ځان ته وایئ، اے د زبور والو تاسو اهل کتاب ځان ته وایئ، اے صحیفو والو چې اهل کتاب ځان ته وایئ. تعالوا الى کلمة، راشی ټولو ته اعلان دے، دعوت دے یو کلمې ته، یو کلام ته. هغه کلام څه شی دی؟ سواء بیننا و بینکم، چې زمونږ او ستاسو منځ کې برابر دی. مدارک لیکلی دی، نه پکې تورات اختلاف کړی دی، نه انجیل کړی دی، نه زبور کړی دی، نه قرآن عظیم کړی دی. ټولو آسمانیو کتابونو کې شریک باندې دا مسله ده، هر نبی بیان کړی ده. هغه کومه خبره ده چې الله نعبد الا الله، دا چې عبادت بنکو مگر د یو الله وکاو. دا آیت په قرآن عظیم کې هر څوک تلاوت کوي، خو مونږه جرم دا دی چې مونږ خلکو ته د عبادت وضاحت کوو چې هر عبادت حق صرف د چا دی؟ د یو الله دی. وای دعا عبادت دی کنه دی؟ وای شابه دعا عبادت دی کنه دی؟ مونږ یو چې دعا به صرف او صرف د چا نه غواړي؟ د یو الله نه غواړي. ولی قبر ته به نه ځې، د ولی درګاه ته به نه ځې، د مخلوق په در کې به نه ودرېږي، د رب العالمین نه به غواړي. الله الله، ځکه چې دعا عبادت نه، د عبادت مغز دی. دعا چې دی نو هغه بهترین عبادت دی. والدعاء من افضل العبادات، دعا صرف عبادت نه دی بلکې افضل عبادت دی. او مسله دا ده چې الله نعبد الا الله. رکوع عبادت دی، سجده عبادت دی، نظر و نیاز و منخت عبادت دی. الله الله، چې کوم شی د عبادت په زمره کې راځي نو هغه صرف د چا دی؟ خلق عبادت نه پیژني. ځکه خو علامہ ابن قیم سے فرمائی للہ حق لا يكون لغیره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمییز ولا فرقان. دا اللہ خپل حق دے، هغه د بل کې دی نشي. د بنده خپل حق دی، دا دواړه حقونه مه یوځای کوئ بغیر د تمییز او د جدای نه. فالحج للرحمن دون رسوله وکذا الصلاة وذبح ذا القربان. حج د مهربان ذات د پاره دی، موز د مهربان ذات د پاره دی، ذبح او قربانی د چا په نوم ده؟ هغه به د یو الله په نوم کې. وکذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصياني. سجدہ دا حق د چاره د یو الله دی، یو الله ته سجده لګي، مخلوق ته بین لګي. نظر منخت حق د یو الله دی، د بل چا د در منخت ممنا. قسم صرف د یو الله په نوم کوا، ځکه د قسم مطلب دا دی که زه په خپل خبره کې کاذب یم، دروغجن یم، نو ما چې د چا په نوم قسم خوړلی دی هغه دې ما ته نقصان را ورسوي، هغه دې ما تباه کړي. وایي بغیر ظاهري اسبابو نفع او نقصان رسولو والا صرف څوک دی؟
یو الله دې دغه وجدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې قسم وخوړه نو د انسان شرک وکړ ولې ځکه چې د مقصد دا دی چې دا پلانې هم کسړې په دروغه قسم وخوري نو ضرر رسولی شي دا شرک شو کنه وکذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصياني دارنګ بنده چې توبه واسي د ګنا نه نو صرف چا توبه واسي یو الله تعالی دا هغه حق دی الله الله وكذا التوكل والانابه والتقى وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن دارنگ توکل و اعتماد بصرف دا اللہ بذات کے فتوکل علی الحی الذی لا يموت دا زینو پمڑو اعتماد کئی پمڑو توکل کئی آغا تخبل زانا والا کئی اللہ وی پاغ ذات توکل کوا چه پاغ بندے پناہ نرازی مرگ نرازی زوال نرازی آغا ذات صرف سوک دے وعلى الله فليتوكل المتوكلون اللہ وی پا اللہ دے توکلو کی توکل کون کی نو توکل بدیو اللہ پزاد کے وَكَذَا التَّوَكُّلُ وَالْإِنَابَةُ وَالتُّقَى انابت و رجوع با اللہ تکے تقوی و پرزگاری و یرا بدیو اللہ نکے وَكَذَا الرَّجَاءُ وَخَشْيَةُ الرَّحْمَانِ دارنگی دا بغیر ظاہری اسبابو طمع او امید او بغیر ظاہری اسبابو دا خدای تو بیر بصرف دا چانکے دیو اللہ نکے دا اللہ حق ندی ماشاءاللہ توجہ دا وَكَذَا الْعِبَادَةُ وَاسْتِعَانَتُنَا بِهِ وَكَذَا الْعِبَادَةُ وَاسْتِعَانَتُنَا بِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ذَانِ تَوْحِيدَانِ دارنگے عبادت دیو اللہ حق دے دا شعار میں دے لوی عبادت دیو اللہ حق دے اگر کا بدنی دے کا مالی دے کا مرکب دے دو دوارو نام یو اللہ لب عبادت کے او امداد بم دیو اللہ نغوارے ذکر چتپ قرآن عظیم کے وائے ایاکا اللہ اکبر من کوئی گو نکنا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اے اللہ صرف ستا عبادت کو مونگا ستانا بغیر د هیچ عبادت نکو او خاص ستانا امداد غواړو مونگا ستانا بغیر د هیچ امداد نغواړو دا علماء پدې پویږي چې دې کې څومره تخصیص دی ایاد لفظ سمانا خاص تا لرا کد لفظ سمانا چستا دا کا مفعول دے و مفعول رست رازی دلتے مفعول مخی کڑے دے تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر والاختصاص دا کمشی مرتبہ چی رست ہوئی او تی مخی ذکر کے دیکھ حصر و اختصاص تی اشارہ نو دیکھ اشارہ دیتا دا چی عبادت اللہ صرف تعالی خاص کو او ستانا بغیر د هیڅ عبادت نه کو امداد صرف ستانا غواړو نو مونږ دا وضاحت کو خلق ته د دې آیت تشریح کو چې الله نعبد الا الله عبادت بده یو الله کو د بل چا باندې کو دا د تمام انبیاء اتفاقی خبره ده الله رب العزت توحید دا د تمام انبیاء اتفاقی خبره ده دا وجدا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نام تفسیر جلالین شریف نقل کری دی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کل ما جاء فی القرآن من العبادت فمعناه التوحید چرتچ قرآن عظیم کے دا عبادت لفظ راشی نو اغین با صرف عبادت مراد نہیں اغین با مراد سی یوازی دا اللہ عبادتی ذکر چکم عبادت یوازی اللہ لنی نو اغا عبادت قبول نہ دے اغا عبادت قبول نہ دے
نو د دې جماعت میشن دی اشاعت التوحید او د دې جماعت میشن دی والسنه د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې په ملک عام کول د ملک شرکیات کو نن الحمدلله هغه شرکیات ختم شول په دې ملک بدعاتو نن هغه بدعات ختم شو زکه چې شرک بالا ختمي چې توحید عام شي بدعت او سنت ضدین دي دا دواړه نه جمع کیږي بدعت بالا ختمي چې سنت طریقې هغه عام شي د دې جماعت مشن دار چې د خلقو طریقې ختم شي د خلقو رسمونه او رواجونه ختم شي طریقې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملک عام شي د دې شرک نه خلق د مټو په زور نشي اړولای دا توحید په خلقو د مټو په زور نشي منلای دا سنت په خلقو باندې په پیسو په دولت او په مینت او په زارۍ نشي منلای دا بدعت د مټو په زور په خلقو نشي پرې خدای د دې لپاره بهترینه طریقه بهترینه لاره هغه زمون مشایخ منتخب کړي وا هغه دا و چې د الله دی کتاب درسونه عام کړي د قران عظیم تعلیم عام کړي دومره عام کړي چې هر نارینه هر زنانه په قران عظیم باندې پوه شي او کله چې انسان پوه شي الله والله نو دلیل ته سلطان وای دلیل ته سلطان وای مفسرین وای د دلیل ته سلطان ولی وای سلطان په عربی کې بادشاہ توای چاته وای بادشاہ توای بادشاہ په خلکو حکومت کوي د ډانډې په زور باندې او دلیل والا د خلکو باندې حکومت کوي د دلیل په زور باندې د دلیل والا خبره د بادشاہ د خبرې نوم احمد هغه ډیر قیمتي ده ځکه د بادشاہ خبره خلک ظاهري مني خود ځلنه نه مني ظاهر کې خاو نه کې خزر کې خپایونه مني او کله چې سړی د ځلنه مطمئن شي الله والله نوستا خبر عمرې د زړه نو هغه بیا کلم دې نه پری دی نو دا زړونو کې انقلاب را وستو د پاره کتاب هغه قران عظیم دی زړونو کې انقلاب را وستو د پاره سیز هغه قران دی قران د انسان په زړه باندې اثر کوي زړه په بدن کې بادشاہ دی زړه سم شو نو تمام اعضاء سم شو عقیده سم شو عمل سم شو اخلاق سم شو او چې زړه خراب دی نو تمام اعمال خراب دي عقیده خراب ده عمل خراب دی اخلاق خراب دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دی بدن کې یو ټوکړه ده کله چې هغه ټوکړه نیک شي ټول بدن نیک شي او کله چې هغه ټوکړه خراب شي ټول بدن خراب شي الا وهي القلب خبردار هغه ټوکړه چې دا هغه زړه دی هغه څه شری هغه زړه دی قران عظیم هغه کتاب دی چې دا د انسان په زړه باندې اثر کوي قرآن عظیم کے اللہ پاک فرمائی قل من کانا عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ قرآن جبریل ستا پا دے زړه باندې راوړی دی د الله په حکم قرآن دی انسان فضلا اثر کئی ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء یقینا دا زړه زنګيږي څنګه چې اوس په زنګيږي کله چې توبه ورسي صحابه کرام یې د الله رسول د دې صفای بسنګ کو نبی علیہ السلام توئی کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن د دې صفای دو خبرې دي یو د الله ذکر ډېر ډېر کول دې سره د انسان کثرت ذکر الموت د مرګ ذکر ډېر ډېر کول چې سوچ کې چې مرګ را روان دی نو کله چې انسان ته مرګ را نږدې دی بیا ګناه نه کوي دے بیا دا اللہ خلافو نا فرمانی نہ کئی دے بیا پنے کئی کہ تاخیر و سستی نہ کئی زان تا مرگ دیر یاد ہوئی دے سر بدزن اخیری او زنگون ختمی گی آخرت طرف تا بیاستا توجہ پیدا کی گی او دویم دا قرآن عظیم تلاوت قرآن تکینا قرآن وایا قرآن اورا تو صرف تلاوت نام ذکر تلاوت پمانت نہ پیگے مقصد نہ پیگے معنی ازدکا مطلب ازدکا و بیا دا قرآن تلاوت کوا کپتا اثر نشد بیا و گورا سوچ باورتا کہ تش تلاوت بانے بلس نے کئی دا تملاوی گی پا حرم
خو کم اثر چې دی نو هغه په تازه کنه کېږي چې ته پې نه پوهېږي که نه اثر به هله کېږي چې ته په معنا او مقصد پوهېږې ځکه خو علامه اقبال فرمایي فاش و گویم آنچه در دل مضمر است این کتاب نیست چیزی دیگر است چون به جان در رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جهان دیگر شود صفا در تویم آغا خبره چې زما په زړه کې دا قرآن یو ناشنا کتاب دی کله چې انسان په زړه کې راشي بدن کې راشي د انسان بدن کې انقلاب راولي او کله چې انسان په بدن کې انقلاب راشي هغه بیا په جهان کې انقلاب راولي کوم انقلاب چې په قرآن راغلی دی هغه بیا ټول عمر د پاره دی او بله خبره واوره کوم انقلاب چې په قرآن راغلی هغه انسان بیا صبر دی نشي ډیر خلک بداسي چې په خپل بسمي خود نور چا غم به وسره نه نورو کې بدلون نشي راوسته نورو کې انقلاب نشي راوسته او چا چې انقلاب د قرآن په ذریعہ په هغه کې راغلی دی هغه بیا کوشش کوي چې په عالم کې انقلاب راولي کمال خبره ده منم چې ډیر ښه خلک وي ډیر بزرگان وي ډیر اولیاء وي چرته په شاړو کې بناسي تسبیح باندې درب عبادت وکړي نفلونه وکړي تهجدونه وکړي ډیر سخیان او مالداران وي خیراتونو صدقې وکړي خودي خیال باندې چې زما آخرت خسته شي صرف د خپل ځان فکر دی صرف د خپل ځان غم دی خدای انقلاب چې راولي په خلکو کې هغه قرآن والا په خلکو کې راولي چې د چا په لاس کې قرآني هغه لګیا دی هغه قرآن خلکو ته بیانوي د یو عالم په وجه ټوله محله او ټول کلی الله پاک د هغې د عقیدې او د عمل اصلاح وکړي د یو عالم په وجه زرګونه شاګردان قرآن خوان شي زرګونه شاګردان هغه عالمان شي زرګونه شاګردان حافظان شي د یو عالم په وجه بلا زنانا هغه د دین نه خبرې شي نو دا متعدی طریقې سره انقلاب دا صرف د قرآن والا راوستی شي دا کمال د قرآن د درسونه دی شیخ القرآن رحمت الله علیه نه پیسې تقسیمې کړې دي په خلکو نه چې د وهلي او ټکولې دي څوک نه چې د چاته مینتونه او زارېګانې کړې دي نن هم د هغه نوم ژوندی دی نن هم د هغه تحریک ژوندی دی وجه دا وه چې هغه په دې ملک انقلاب په قرآن راوستی او نن چې چېرته د قرآن عالم دی او قرآن بیانوي نو د هغه تذکره ضرور دی او نن واوره د اشاعت توحید و سنت د علماء مشن سره اشاعت کا پہچان القرآن د اشاعت پہچان دا ده چې هغه به قرآن یا وینو یا به زده کوي د دوه کې خو به یو کو کنه یا به قرآن بل ته بیانوي چې چا زده کړی دی چرته چې اشاعت عالم دی څوک جماعت کې لګیا دی بیان کوي درس کوي چاته جماعت نه میلاویږي نو په کورونو کې لګیا دي درسونه کوي بیټکونو کې درسونه کوي په کرایي ځایونو نیولي پای کې درسونه کوي او چرته چې د اشاعت مرګري دي نو کاغه په قرآن نه پوهېږي نو هغه ارزه کې چې حق پرس عالمي د هغه نه درس کوي الحمدلله او د دې په ذریعہ باندې انقلاب راځي دا اجتماعات هم د دې لپاره دي چې خلکو کې د دین مینه او محبت پیدا شي دا وړي وړي اجتماعات دا تمهید دی دا لوی اجتماع لپاره چې تاسو ټول ته معلومه ده او واضحه ده چې ان شاء الله د اکتوبر کې 24 25 26 27 تاریخ باندې په دارالقرآن کې پنځپیر په کلي کې یو عظیم عالمي اجتماع ده چې تقریبا دا 22مه اجتماع ده اسه په زرګونو اجتماعات روزانه کېږي خو چې ټول موحدین پکې راجمع کېږي او د قرآن او د سنت تعلیم او تبلیغ پکې کېږي او حق پرس موحدین پکې جمع کېږي د ټول ملک نو هغه عالمي اجتماع دا 22مه ده په پنځپیر کې دا ان شاء الله مرګري ټول به هغې له کوشش کوو هغې کې به شرکت کوو د یو ګنټې یا د نیمې ګنټې په بیان به زموږ تنده نه ماتېږي خوند دا کوي چې لاړ شو او 4 ورځې هلته تېرې کړو
په مختلفو موضوعاتو باندې به انشاءالله مونږ بیانات اورو چونکې د ماسپښین نه تاسو ناست یئ مازدیګر مونځ په کمو ټیم شوی دی زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین